تازه خبر طالبانو ایران ته سیاسي رشوت ورکړ. د کمال خان د بند اوبه ایران ته خوشې کړې. په ایران کې خپریدونکي ویبپاڼې جماران نیوز په کابل کې د ایران د مرستیال سفیر سید حسین مرتضوي له قوله لیکلي چې پرون سې شنبې طالبانو د کمال خان بند اوبه د ایران پر لوري خوشې کړي دي. مرتضوي وایي تهران ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي په سفر کې ورسره تر خبرو مذاکراتو وروسته دغه ګام نن واخیستل شو. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قومي د طالبانو لخوا د کمال خان د بند د اوبو خوشې کولو هرکلی کړی دی. شنونکي وایي په وړیا توګه ایران ته د اوبو خوشې کول خیانت دی. طالبان باید له ایران څخه پرې تیل او یا هم نقدي پیسې ترلاسه کړی وای. ولسمشر محمد اشرف غني د 1400 کال وري 4مه نیټه د کمال خان اوبو بند پرانیستو. ولسمشر غني د کمال خان بند پرانیستلو مراسمو کې ویلي و د کمال خان په فعالیدو سره مهاجر شوي مرغان بیرته هیواد ته راستانه شول. زه غواړم مهاجر انسانان هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د افغانستان اوبه باید په جدي ډول مدیریت کړو. ښاغلي غني همدارنګه زیاته کړې وه چې د کمال خان بند په پرانیستلو سره د نیمروز د خلکو 100 کلنه هیله پوره شوه او په خبره یې دغه لویه ملي پروژه کولی شي د خلکو په منځ کې ملي یووالی رامنځته کړي. په یاد بند کې د اوبو ذخیره کولو بهیر د 1399 کال په سلواغې میاشت کې پیل شوی و. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.